حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ فرعون پر زمانہ کی فرعون خوب لیدلی و مشهور واقع ده او خپل چې کوم د فرعون ملګري هغې ورته وایي چې د دې خوب تعبیر دا دی چې یو هلک به پیدا کېږي په بني اسرائیلو کې او ستا حکومت به د هغه د لاسه ختمېږي. نو فرعون اډر جاري کړ په بني اسرائیلو کې وی ښځې به سړو ته نه نږدې کېږي او نه به سړي ښځو ته نږدې کېږي چې بچي پیدا نه شي. برث کنټرول دا اوس چې دا کوم خلک کوي چې بچی مه پیدا کوي دا هغه طریقه ده. اوس جدا سوچ دی هغه جدا سوچو. اوس هم دا ظالمان یریږي چې دا به مسلمانان زیات شي چې مسلمانانو افرادي قوت زیات شو نو بیا خو به زمونږ ځای په دنیا کې په مخ د ځمکه ختم شي. نو مسلمان له دا یو شی ښودلی بر کنټرول چې بچي کم راوړه یریږي. هغه فرعون هم یریده د بني اسرائیلو نه. نو ښځې او سړي د یو بل نه جدا کړل. ورته وی صاحب دا کمې ښځې چې په امید کې دوی سره څه کوو وی د دوی چې دا کم بچي پیدا کېږي دا وله وجنې. اتفاق دا چې په دغه کال حضرت موسی علیه السلام د مور په ګېړه د پیدا کېدو نه مخکې ورته رب العالمین مور ته القو کړه په یو طریقې پوه کړه ووحینا الی ام موسی چې کله دا بچی دې پیدا شي نو دې په یو صندوق کې بند کا او صندوق بیا دریاب ته وغورځوه. دریاب به داسې ځای ته ورسوي چې د کوم دشمن دی هلته به رسېږي او هلته به یې حفاظت کوو. چې کله پیدا شو په صندوق کې بند کړو او صندوق کې عقل خدا وي چې صندوق کې ماشوم بند کې او دا صندوق چې اوبو ته غورځوم چې ورته اوبه راونخېږي نو هغې کې ماشوم جمدې کم ځای پاتې کېدی شي. اکسیجن بند هوا بند خدا الله حکم و صندوق کې بند کړ او صندوق یې راواغېسته هغې دریاب ته ورغورځو. مور یې د بیا مړه نه صبرېده نو لور ته یې وی د موسی علیه السلام خور ته وی په دې غاړه ورسره ځه ته ګوره چې دې کم خوا ځي. الله ورته ویلي و چې فلیاخذ عدو د ده ستا دشمن به و چې زما او د ده دشمن به ده اوچتی خو بیا مړه صبر ونه کړي ټینګ نه شو. دا خور یې ورپسې تله 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 صندوق روانو د فرعون د محل خوا کې دریاب یو ولد هغه محل ته د دې غټ دریاب نه تللی وه. فرشتو صندوق له دیکه ورکول هغه ولې طرف ته هغه ولې ته یو څانګه د اونې راښکته شوې وه هغې دیکه ورکوله څانګې سره صندوق ونښتېده. د فرعون وینځې وې هغې د نیر پکې لمبل چې صندوق یې وکته صندوق کې دننه ورته رڼا غوندې ښکاره شوه. دا رڼا پکې څه کوي دا د موسی علیه السلام د نبوت رڼا مخکې نه الله پکې اثار یې ښودې. صندوق یې راوچت کړ دروند دی خدای داسې دی په منډه یې یوړه د فرعون ښځې بیبي آسیې له وی دا صندوق همون ته دروند دی دننه پکې څه شی داسې چمکېدل پکې راځي چې هغې صندوق کولو که موسی علیه السلام پکې پروت. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دا بیبي آسیې په زړه کې ورسره خدای مینه پیدا کړه ماشوم یې راوچت کړه چې راوچت یې که فرعون ته پته ولګېده راغې بیبي آسیې ورته وایي دا ماشوم مې په دې زما او ستا بچی نشته د دې بچی نو دا ماشوم مې مینده که دا مې ومونته دا به زما او ستا بچی شي قرة عین لی ولک زما او ستا د سترګو یخوالی به شي. فرعون وایي ناسې هغه ماشوم نه چې دې په خوب کې د ګیرې نه نیولی ومه او دې راغورځولې په ځمکه رغړولې ما هغه نی بادشاه فرعون دا څه کې دا ماشوم دې تا دا ګیرې نه نیوی شي او دا ماشوم تا راغورځولی شي او دې خو به زما ستا په غېږ کې لوی شي چې مونږ ته څه ښایو ابی. فرعون یې رضا کړ هغه خور یې راله د موسی علیه السلام جلل د چاپی نه اخېستل. اخور ورته وی یاره وی زمونږ دې کلي کې یو ښځه ده او هغه داسې ښکلې د هغې پی دي چې هر ماشوم یې اخلي هغه ته نه ښیمه وی ولې نه وی ورشئ هغه ښځه د چا پی نه اخېستل هغې لاول موسی علیه السلام مور خو پې شوه نکلې کوله چې نه زه دا خدمت نشم مطلب یې دا و چې بدګودي را باندې پوه نه شي چې دا د دې زوی دی نه کنه فرعون اډر دی خامخا به چې راغې خو چې موسی علیه السلام یې سینګ سینې ته واچو خپله مور یې وپې وس کړ